بسم الله الرحمن الرحیم. هیله مند یم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. د ستاتیک اتم درس ده. په دې درس کې غواړو چې په دې باندې بحث وکړو که چېرته موږ ته دوه قوې راکړل سوي اوسي یا هم له دوه نه ډېرې قوې راکړل سوي اوسي، څنګه کولی شو چې دې قوو محصله قوه د متوازي الاضلاع د طریقې په اساس او همدارنګه د مثلث د قاعدې په اساس پیدا کړو. او همدارنګه که چېرته موږ ته یوه قوه راکړل سوي اوسي، څنګه کولی شو چې دا قوه په مرکبو باندې تجزیه کړو. په دې درس کې په دې هم بحث کوو چې په انجینري میخانیک کې څو ډوله کمیتونه موجود دي او همدارنګه د وکتورونو په عملیو باندې هم بحث لرو. د وکتور ضربول په یو عدد کې، همدارنګه د وکتور تقسیمول په یو عدد باندې، او د وکتورونو جمع کول او همدارنګه د وکتورونو تفریع کول. لومړی دې ته راځو چې په انجینري میخانیک کې څو ډوله کمیتونه موجود دي. په انجینري میخانیک کې یا په عموم کې په فزیک کې هر کمیت چې موږ ګورو هغه کمیت به یا سکالري کمیت وي یا به وکتوري کمیت وي. سکالري کمیت کوم کمیت ته ویل کېږي؟ سکالري کمیت هغه کمیت ده چې یوازې مقدار لري، یعنې مطلب دا چې موږ یوازې د یو مثبت یا منفي عدد په واسطه یې رایکو. ډایرکشن او سینس پکې کوم رول نه لري، مطلب دا چې جهت او لوری ته اړتیا نه لري، لکه کتله، لکه وخت او همدارنګه لکه لینک یا طول. فرض مثال که څوک مانه پوښتنه کوي چې څومره کتله لري، خو زه ورته وایم چې 80 کیلوګرامه کتله لرم. اوس له شخص سره دا پوښتنه نه پیدا کېږي یا له مانه دا پوښتنه نه کوي چې دا 80 کیلوګرامه کتله په کوم لوري باندې یا د یو ثابت محور سره په څو درجو زاویه باندې. په وکتوري په سکالري کمیتونو کې جهت او لوری کوم رول نه لري. وکتوري کمیتونه کوم کمیتونو ته ویل کېږي؟ وکتوري کمیتونه هغه کمیتونه دي کوم چې د مقدار سره سره ډایرکشن هم لري او سینس هم لري، لکه قوه او همدارنګه لکه مومنټ یا پوزیشن. فرض مثال که د پوزیشن ته رسو، یو شخص دلته د په نقطه کې موقعیت لري، بل شخص د دې په نقطه کې موقعیت لري. د دې په نقطه کې چې کوم شخص موقعیت لري، دا د دې په نقطه کې چې کوم شخص موقعیت لري دې ته زنګ وهي چې ته چېرته یې. د دې په نقطه کې چې کوم شخص موقعیت لري، دا په نقطه کې چې کوم شخص موقعیت لري ته وایي چې زه تا نه 50 متره لرې یم. اوس دې په نقطه کې چې کوم شخص موقعیت لري دې ته پوښتنه پیدا کېږي چې 50 متره ما نه لرې یم، په کوم طرف؟ 50 متره آیا دلته یې، 50 متره دلته یې، 50 متره دلته یې، 50 متره دلته یې، 50 متره دلته یې یا 50 متره دلته یې. دلته موضوع د چی رامنځته شوه؟ د لوري او جهت رامنځته شوه. دغه کمیتونه چې په دې کې لوری او جهت هم رول ولري نو دې ته موږ وکتوري کمیتونه ویلی شو. وکتوري کمیتونه په ګرافیکي شکل باندې د یو غشي په واسطه ښودل کېږي، د داسې یو غشي په واسطه ښودل کېږي. دا غشه چې په کوم خط باندې قرار لري، دغه خط باندې قرار لري، دغه لای تناهي خط ته، د لای تناهي خط ته موږ وایو د عمل خط، د وکتور د عمل خط، لاین اف اکشن، د عمل خط. د دې وکتور د غشي دا لین چې دا موږ ته د وکتوري کمیت مقدار ښیي. څومره چې د وکتوري کمیت مقدار زیات اوسي نو د دې غشي لینک یا اوږدوالی به هم څنګه اوسي؟ زیات وي. د دې غشي دا ځای موږ ته چې ښیي دې ته وایي ټیل. دې ته ویل کېږي د دې غشي هیډ یا ورته ټیپ ویل کېږي. دا غشه چې په کوم لوري روان ده دې لوري ته چې ویل کېږي؟ د وکتور سینس ویل کېږي. او ډایرکشن چې ته ویل کېږي، ډایرکشن د وکتور د عمل د خط او د یو ثابت محور ترمنځ یو زاویه ده. فرض مثال یو ثابت محور دا د افقي، کېدای شي دا افقي نه اوسي، داسې میل اوسي یا داسې عمودي اوسي، خو ما دلته افقي رسم کړ. د یو فکسډ محور یا ثابت محور او د عمل د خط ترمنځ چې کومه زاویه جوړېږي دې زاویې ته چې ویلی شو؟ فرض مثال تیتا زاویې ته د وکتوري کمیت ډایرکشن ویل کېږي یا د وکتور ډایرکشن ویل کېږي. یا فرض مثال که داسې دا وکتور نو سینس یې په کوم لوري ده؟ په دې لوري ده. او د عمل خط یې دا ده. ډایرکشن یې چې ده، ډایرکشن د دې فکس محور نه دغه زاویه چې ده الفا دا ډایرکشن ده. او دا چې ده د دې ځای نه تر ځایه پورې د وکتور لین ده، د غشي لین ده چې دې ته موږ د وکتور مقدار ده. په پرنټ ډول باندې په پرنټ کې چې موږ کله یو وکتور ښیو هغه داسې په بورډ پیس کې ښیو، وکتوري کمیت ښیو هغه موږ داسې په بورډ پیس کې ښیو.
او د وکتوري کمیت مقدار چې ښیي هغه داسې یو نازک توري باندې ښیي. خو په لاسي ډول چې موږ کله لیکنه کوو یو وکتوري کمیت موږ چې ښیي د هغه په سر باندې داسې یو غشی ورکړو، موږ وایو چې دا څه ده؟ یو وکتوري کمیت ده. یو وکتوري کمیت ده. راځو دې ته د وکتورونو عملیو ته راځو. د وکتورونو عملیو ته راځو. کله چې موږ ته یو وکتور راکړ شوی اوسي او غواړو په یو عدد کې ضرب کړو، فرض مثال د یو وکتور ده غواړم چې په دوو کې ضرب کړم، دوه یې کړم، نو اوس دا دوه یې خپله څه ده؟ دوه یې خپله یو وکتور ده چې د دوه یې وکتور مقدار څومره ده؟ د ای د وکتور دوه چنده ده. کله مې چې په یو مثبت عدد کې ضرب کړه نو د دوه یې وکتور چې لاسته راځي د دې ډایرکشن او سینس به د ای وکتور سره یو شان شي، نو دوه چنده ده د ای وکتور او لوری به هم په همغه طرف وي، نو دا اوس خپله څه ده؟ دوه ای وکتور. خو کله مې چې په منفي دوه کې ضرب کړی وی نو بیا هم یو وکتور لاسته راته، خو د دې وکتور منفي دوه ای وکتور سینس به د ای وکتور سره څه و؟ مخالف و، خو ډایرکشن به یې د ای وکتور سره څه وسي؟ یو شان وسي. ډایرکشن یو زاویه ده موږ ویل، او سینس اوس د دې وکتور داسې ده او د هغه وکتور هسې و. همدارنګه که چېرته موږ وغواړو یو وکتور فرض مثال داسې یو بل وکتور راکړی بي وکتور یو عدد یې تقسیم کړو، که چېرته مې په مثبت عدد تقسیم کړ نو بیا هم یو وکتور لاسته راځي چې سینس به د دې وکتور سره اوس څنګه وسي؟ یو شان وسي. فرض مثال زه غواړم چې بي وکتور په دوو تقسیم کړم نو دا داسې لیکلی شم چې یو پر دوه بي. دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې 0.5 بي یعنې د دې وکتور څه نیمې یو پر دوه بي پر دوه بیا هم یو وکتور ده چې د بي وکتور څومره؟ نیمې. سینس به کومه شی وسي؟ په همدې طرف به وسي نیمې. دا راځي 0.5. خو که چېرته مې په منفي دوه باندې تقسیم کړی وی نو بیا سینس به په دې طرف و، ډایرکشن کې خوا څه نه هم تغییر نه راځي. منفي 0.5 بي. نو موږ کله چې یو وکتور په یو مثبت عدد کې ضربو یا په یو مثبت عدد تقسیمو نو په سینس کې تغییر نه راځي د وکتور، او کوم وکتور چې لاسته راځي هغه بیا هم یو وکتور ده چې مقدار به په همغه اندازه زیاتېږي چې په کوم عدد کې مو ضرب کړی او په همغه اندازه به کمیږي چې په کوم عدد کې باندې مو تقسیم کړی و. که په منفي عدد کې ضرب کړو یا په منفي عدد تقسیم کړو نو سینس کې به هم تغییر راځي او د وکتور مقدار کې به هم بیا تغییر راځي. راځو د دوه وکتورونو جمع کولو ته. فرض مثال که زه ولرم د ای وکتور داسې د بي وکتور ولرم داسې ما ته څوک وایي چې د ای جمع بي وکتور مقدار پیدا کړه. فرض مثال د ای وکتور مقدار وي 2 د بي وکتور مقدار وي 3 ما ته وایي ای جمع بي څومره کېږي؟ موږ داسې نشو ویلی چې 2 جمع 3 15 ځکه تنها موږ په وکتورونو کمیتونو کې مقدارونه نه جمع کوو بلکې ډایرکشن یې هم په نظر کې نیسو. ښه چې په ډایرکشن په نظر کې نیسي نو دا دواړه وکتورونه کومه شی موږ جمع کوو؟ مختلفې طریقې وجود لري. دوه طریقې چې نن غواړو په هغې باندې بحث وکړو، یو د متوازي الاضلاع طریقه ده او بل د مثلث قاعده ده. متوازي الاضلاع طریقه کې څه کېږي؟ لومړی سټپ کې موږ راځو د دې دواړو وکتورونو ټیلونه سره یو ځای کوو. د دواړو وکتورونو ټیلونه دا ټیل لاړم له دې ټیل سره یو ځای کوم. موږ یو کار کولی شو چې یو وکتور د خپل د عمل په خط باندې څنګه کوو؟ وخوځوو، یا دا وکتور د خپل د عمل په خط باندې وخوځوو. دا د ځای نه ونیسم راکشې کړم دلته او دا د ځای نه ونیسم راکشې کړم دلته، نو بیا دا ټیلونه څنګه کېږي؟ یو ځای کېږي. خو دې په خاطر زه ځان داسې کوم چې یو وکتور په خپل ځای کې پرېږدم، بل وکتور په موازي ډول باندې، دې په خاطر چې ډایرکشن او سینس کې تغییر رانیسي نو په موازي ډول باندې راوړمه پورته تر څو ټیلونه سره یو شان شي، یو ځای شي. ټیلونه د وکتور ټیل د سره یو ځای کړي په موازي ډول په همدغه لینک کې داسې راوړم. ګوره د سره څه ده؟ موازي ده او لینک هم څنګه ده؟ سره یو شان ده. ټیلونه په لومړي سټپ کې یو ځای شول
په دوهم سټپ کې چې کو دا اوس چې دا بي وکتور ده په دوهم سټپ کې چې کو په دوهم سټپ کې موږ داسې کو چې د بي وکتور د ټپ نه یا د هډ نه یو موازي خط د ای وکتور سره رسموم یو موازي خط مې رسم کړ دا خط د دې سره چې د دې وکتور سره موازي ده همدارنګه د ای وکتور د ټپ نه یا د هډ نه یو موازي خط د بي سره رسموم داسې موازي خط دا خط او دا خط موازي دا خط او دا خط موازي نور موږ ته په کار نه دا دواړه چې په کوم ځای کې تقاطع کې دغه نقطې ته چې وایي پي اوس دې شکل ته که وګورو دا چې د یو متوازي الاضلاع ده د دې متوازي الاضلاع دغه قطر د ځای نه تر د ځای پورې چې کوم خط وکتور ده دته ویل کېږي ای جمع بي یعنې دا یو محصله وکتور ده اصلا دغه ځله چې مې د متوازي الاضلاع راوړې دغه مې دغه وکتور دلته په موازي ډول انتقال کړی او دغه ځله چې د متوازي الاضلاع ده هغه دغه وکتور د بي وکتور دلته انتقال کړی نو د دې محصله وکتور سنس به کومه شی اوسي په دې طرف اوسي داسې اوسي همدا وکتورونه ما کولی شول چې د مثلث په قاعدې مې هم جمع کړي دي د مثلث په قاعدې کې کومه شی جمع کېږي د ای وکتور په خپل ځای کې پرېږدم د مثلث قاعدې ته ټیل ټو ټپ یا ټپ ټو ټیل میتود هم ویل کېږي مطلب دا چې ټیل لرو په چې باندې ورته د ای وکتور په ټپ باندې د بي وکتور چیر ورما ټپ کړم ټپ باندې د ټیل کړم دغه ټیل لرم دلته دغه وکتور په دې مقدار کې دلته انتقال وکړو موازي ډول باندې اوس دا ټیل د ای وکتور دا بي وکتور ده او دا ای وکتور د بي وکتور ټیل نه د بي وکتور تر ټپ پورې یو وکتور رسموم چې دا چې ده ای جمع بي یعنې بي مې په خپل ځای کې پرېښی ای مې ورسره جمع کړی دته ویل کېږي د مثلث قاعده یا مې داسې هم کولی شو چې د ای وکتور په خپل ځای کې پرېږدم د بي وکتور په خپل ځای کې پرېږدم د بي وکتور سره د ای وکتور جمع کړم ای وکتور مې په خپل ځای کې پرېښوده په همدې جهت باندې مقدار یې د سره یو شان ده اوس څنګه چل کوم د ای وکتور دا بي وکتور ده د ای وکتور ټیل لرمه د ده په ټپ یې کړم په موازي ډول دا مې انتقال کړم اوس دا ای وکتور ده د بي وکتور له ټیل نه د ای تر وکتور تر ټپ پورې یو خط وکتور رسموم دې وکتور ته څه ویل کېږي بي جمع ای که چېرته دا ما په مقیاس رسم کړی وی نو دغه وکتور له دې وکتور سره به څنګه و مساوي و که دلته وګورو تقریبا مساوي ښکاري که په مقیاس مې رسم کړی وی نو دقیق به چې یو د سره مساوي وي دا وکتور ټول څنګه دي مساوي دي دلته د مثلث قاعده وي دې دواړو ته او دلته چې وي د متوازي الاضلاع قاعده دغه ځای نه موږ یو مهمه قاعده اخیستلی شو هغه ده چې د وکتورونو په جمع کولو کې ترتیب شرط نه ده یعنې که چېرته زه وایم ای جمع بي بیا هم یو وکتور ده دوه وکتورونه یا څو وکتورونه چې جمع کوم بیا هم یو وکتور راځي ای جمع بي چې کوم وکتور لاسته راځي د هغه مقدار به هغه وکتور به یو شان وي چې سره د بي جمع یې سره یعنې د وکتورونو په جمع کولو کې ترتیب شرط نه ده او دا د مثلث قاعده چې ده دا د متوازي الاضلاع یو سپیشل کیس ده کله چې موږ اوس د متوازي الاضلاع همدغه یو پورته برخه راواخلو یا لاندې برخه راواخلو نو څه شی به اوسي دا قاعده به وي که زه دغه د مثلث دغه ځای نه پورته خوا راواخلم دا جمع ده نو دا ای جمع بي به وي او که لاندې راواخلم نو بي جمع ای به وي دا څه ده دغه ای وکتور ده او دا څه ده دا بي وکتور نو د مثلث قاعده خپله د متوازي الاضلاع یو خاص حالات ده یوازې په یو حالت کې نه ما مخکې وویل چې وکتورونه په الجبري ډول باندې نشو جمع کولی یعنې د هغه مقدارونه راساً نشو جمع کولی یوازې په یو حالت کې موږ کولی شو چې وکتورونو مقدارونه په الجبري ډول یا په سکالري ډول باندې جمع کړو هغه کوم حالت ده چې وکتورونه چې اوسي پولینیر اوسي معنا څه
چې د وکتورونو د عمل خط یو اوسي ای وکتور د داسې بل وکتور د هم په همدې خط باندې قرار لري دا چې د بي وکتور که فرض مثال د ای وکتور مقدار وي 3 متره د بي وکتور مقدار وي 4 متره نو زه اوس دلته مستقیما عددونه جمع کوم مقدارونه جمع کوم 3 جمع 4 وو نو ای وکتور جمع بي وکتور مساوي کېږي څو سره 1 متر سره دا یوازې په هغه حالت کې کېږي چې د وکتورونو د عمل خط یو شي او د دې دواړو وکتورونو د عمل خط یو ده دې وکتورونو ته څه ویلی سو کولینیر وکتورونه څنګه کولی شو چې دوه وکتورونه سره تفریق کړو یو بل نه دوه وکتورونه یو بل نه په کوم ترتیب تفریق کولی شو د وکتورونو تفریق عینا لکه دې وکتورونو جمع کول دي څه معنی که چېرته زه ولرم د ای وکتور او بل وکتور ولرم د بي وکتور ما ته څوک وایي چې د ای وکتور نه د بي وکتور منفي کړه ای وکتور منفي بي وکتور دا داسې لیکلی شم چې ای وکتور جمع منفي بي وکتور یعنې د بي وکتور مثبت وکتور په یو منفي عدد کې ضرب کومه چې راته راځي د هغه وکتور یو متضاد وکتور راته راځي چې منفي بي بیا هم یو وکتور ده چې د بي وکتور سره به مقدار یو شان اوسي خو سنس به تغییر ولري یعنې داسې به یو وکتور اوسي چې مقدارونه به یو شان اوسي دا اوس څه ده منفي بي اوس که چېرته زه د منفي بي وکتور او ای وکتور جمع کړم نو دا معنا لري چې د ای وکتور نه مې بي وکتور څنګه کړی تفریق کړی په کومه طریقه جمع کولی شم د یا د متوازي الاضلاع د طریقې په اساس یا د مثلث د قاعدې په اساس که فرض مثال د متوازي الاضلاع د قاعدې په اساس مخته لاړ شم دا د ای وکتور ده ما وویل چې په لومړي سټپ کې څه کړو ټیلونه سره یو ځای کړو د دې ټیل سره د منفي بي وکتور ټیل یو ځای کړو داسې یو موازي دوهم سټپ کې موږ چې وویلې دا به لږ داسې په دوهم سټپ کې موږ چې وویل دا منفي بي وکتور ده په دوهم سټپ کې موږ چې وویلې چې د دې منفي بي وکتور یا د وکتور د ټیپونو نه یو موازي خطونه رسمو تر څو یو بل خط د منفي بي وکتور د ټیپ نه یو موازي خط رسمو موازي خط مې چې رسم کړه تقریبا موازیګانه موازي خط مې رسم کړه موازي بیا هم داسې یو موازي خط دا خط او دا خط موازي دي یو بل خط د ای وکتور د ټیپ نه رسمومه د منفي بي سره موازي تر څو یو بل په نقطه کې قطع کړي چېرته قطع کړه دې نقطه کې دا خو موږ ته پکار نو دا بیا هم څه دی یو متوازي الاضلاع نو د دې نه د دې پورې چې کوم وکتور د هغه ته وایي ارزبر یا دا ارزبر څه ده ای منفي بي وکتور ده یا کولی مو چې دا مو چې په طریقه جمع کړي وای د مثلث د قاعدې په اساس جمع کړي وای نو د وکتورونو تفریق څه ده یو خاص یو عینا لکه تفریق ده لکه جمع ده د وکتورونو تفریق عینا لکه جمع ده خو کوم وکتور چې تفریق کېږي ترې د هغه متضاد وکتور یعنې یو منفي عدد چې ضربو بیا یې وکتورونه څنګه کوو د متوازي الاضلاع د قاعدې په اساس یا هم د مثلث د قاعدې په اساس جمع کوو بله مهمه موضوع چې موږ ستاتیک سر و کار له همدې موضوعاتو سره ده د قوې وکتور تجربو ثابته کړې چې قوه خپله چې ده یو وکتوري کمیت ده مطلب دا چې هغه ډایرکشن لري قوه هم سنس لري او هم مقدار لري او موږ چې دا قوې جمع کوو دا د متوازي الاضلاع د قاعدې په اساس جمع کوو په ستاتیک کې عموما دوه موضوعاتو سره دوه مسایلو سره زموږ سر و کار دی یا موږ ته څو قوې راکوي موږ ته وایي چې دې قوو محصله قوه یا ریزلټنټ پیدا کوي یا یو قوه راکوي ما ته وایي چې دا قوه په مرکبو باندې څنګه کړه تجزیه کړه دا قوه په مرکبو باندې تجزیه کړه څه مطلب که فرض مثال زه داسې ولرم دلته یو پین ولرم
په دې پین باندې دوه قوو عمل کړی دی. په دې پین باندې دوه قوو عمل کړی دی. یو د اف یو قوې عمل کړی وي، بل قوې چې عمل کړی هغه د اف دوه قوه ده. اف دوه قوه ده. ما ویل چې په ستاتیک کې دوه مسایل دي زیات. یا موږ ته قوې راکوي وایي چې د دې څه پیدا کوي، محصله قوه پیدا کوي. محصله قوه څه مطلب؟ یعنې دا څو قوې یو قوې ته بدل کا، هغه کومه قوه چې قوې ته چې تا بدل کړې هغه قوه دومره تاثیر په دې جسم باندې لري لکه څومره چې دا څو قوو په دې جسم باندې عمل کړی. اوس غواړم چې دا په یو قوه بدل کړم، دا اف یو اف دوه قوه په یو قوه بدل کړم چې هغه قوې ته څه ویل کېږي، محصله قوه. کومه شی بدلو؟ د متوازي الاضلاع د قاعدې په اساس یې بدلو. لومړي سټپ کې څه کوو؟ قاعدې ټیلونه جمع کوو. ټیلونه څنګه کوو؟ جمع یو ځای کوو. ټیلونه تیار دلته څنګه دي؟ یو ځای دي. نو بل سټپ کې څه کوو؟ د اف دوه له ټپ نه یو موازي خط له اف یو سره رسموم. یو موازي خط مې رسم کړ. بیا د اف یو د ټپ نه یو بل موازي خط د اف دوه سره رسموم. داسې مې یو موازي خط مې رسم کړ. موازي رانه موازي خط مې رسم کړ چې سره اف دوه سره د اف یو د ټپ نه د اف دوه سره موازي خط رسم کړ. په دې نقطه کې قطع کړ. اوس وګوره دا متوازي الاضلاع ده. د دې ځای نه د دې ځای پورې چې کوم قوه ده د قوې وکتور ده هغه ته څه ویل کېږي؟ اف ای آر، یعنې ریزلټنټ فورس ویل کېږي یا محصله قوه ویل کېږي. دغه اف ای آر قوه دته ویل کېږي محصله قوه. دا قوه په دې جسم باندې دومره تاثیر لري لکه څومره چې اف یو قوه او اف دوه قوه په دې پین باندې تاثیر لري. ستاتیک یو خو دا مسایل وي چې موږ ته څو قوې راکوي، موږ له څه غواړي؟ محصله غواړي. یا محصله راکوي، یو قوه راکوي، یو محور ده، پردون یو محور ده، بل بي محور ده. یو قوه دلته یو قوې عمل کوي، د اف قوه ده. ما ته وایي چې د اف قوه د قوې مرکبه د یو په محور او د وي په محور پیدا کړه. د اف په محور او د یو په محور او د وي په محور د دې قوې مرکبه پیدا کړه. څنګه چل کوو؟ د اف د قوې د ټپ نه یو موازي خط د وي سره رسموم تر څو مرکبه په چی باندې راسته رسي؟ یو محور باندې. موازي خط چې یو سره رسموم داسې موازي خط مې چې رسم کړ د یو محور په چی کې قطع کړ، په یو کې قطع کړ. نو د ځای نه تر دې ځای پورې چې کومه قوه ده دې ته ویل کېږي اف یو، یعنې د قوې مرکبه د یو په محور. او همدارنګه بل موازي خط د ټپ نه د یو سره رسموم تر څو د وي محور په یو نقطه کې قطع کړي. موازي خط مې داسې رسم کړ. دا خط چېرته د یو سره موازي ده. د وي محور یې چېرته قطع کړ؟ په دې نقطه کې. نو د ځای نه تر دې ځای پورې چې کوم قوه ده مرکبه ده ته چې ویل کېږي؟ اف وي ویل کېږي، یعنې د قوې مرکبه ده د وي په محور باندې. کولی مې شو چې دا بل موازي خط مې نه و رسم کړی، یوازې یو محور سره موازي خط مې رسم کړی وی، بیا مې مرکبې پیدا کړې وې. فرض مثال که تنها مې په همدغه محور باندې موازي خط دغه محور یو محور سره موازي خط رسم کړی وی تر څو یو محور په یو نقطه کې قطع کړی وی. نو دغه ځای نه تر دې ځای پورې بیا څه و؟ دا اف وي ده. نظر د چی په اساس؟ د متوازي الاضلاع د اضلاعو په اساس. دا د مثلث د قاعدې په اساس موږ بیا کولی شو چې دغه مثلث، دا مثلث او دا مثلث بیا مو څه کړی وی؟ اف یو او اف وي پیدا کړی وی. اوس بیا موږ څنګه کولی شو چې محصله قوه پیدا کړو، همدارنګه مرکبې پیدا کړو. دا وروسته مثالونو کې انشاءالله د ساین د قانون په اساس او همدارنګه د کوساین د قانون په اساس او د زاویو د قوو د ډایرکشنو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د دې مقدارونه هم پیدا کړو، د محصله قوې ډایرکشن هم پیدا کړو او مقدار هم پیدا کړو. همدارنګه اف وي او اف یو پیدا کړو د چی په اساس؟ د ساین او کوساین د قانون په اساس باندې. کېدای شي ځینې ملګري پوښتنه وکړي چې همیشه داسې نه وي چې په یو
جسم باندې تنها دوه قوو عمل کړی دی لکه دلته چې دوه قوو عمل کړی همیشه په یو جسم باندې دوه قوو عمل نه کړی کېدای شي له دوه نه ډېرو قوو عمل کړی وي درې قوو عمل کړی وي څلور قوو عمل کړی وي یا پنځه قوو عمل کړی وي څنګه کولی شو چې د دې قوو محصله قوه د متوازي الاضلاع د قاعدې په اساس یا هم د مثلث د قاعدې په اساس پیدا کړو راځو په ډېره اسانه طریقې سره پیدا کېږي فرض مثال که زه ولرم دلته بیا دا اف یو قوه ده دا اف دوه قوه ده دا اف درې قوه ده ما ته وایي د دې درې قوو محصله قوه د متوازي الاضلاع د طریقې په اساس پیدا کړه په دې کې څه کېږي کله چې د قوو مقدار یا د وکتورونو مقدار له دریو نه ډېرېږي دوه نه ډېرېږي نو لومړی موږ د دوه وکتورونو یا د دوه قوو محصله پیدا کوو د متوازي الاضلاع د طریقې په اساس بیا د هغه محصله چې پیدا کړه هغه بیا له درېیم وکتور سره جمع کوو یا محصله پیدا کوو راځه لومړی د اف یو او اف دوه یا اف دوه او اف درې هر یو چې دوه مې درلودي د هغه دواړو ترمنځ پیدا کوم د اف یو او اف دوه ترمنځ زه لومړی پیدا کوم لومړي سټپ کې څه کوو د وکتورونو ټیلونه سره یو ځای کوو یا د قوو ټیلونه سره یو ځای کوو تیار دلته یو ځای دي نو د اف دوه د قوې د ټپ نه یو موازي خط د اف یو سره رسموم موازي خط مې رسم کړ دا خط له دې سره څنګه ده موازي ده اوس د اف یو د قوې د ټپ نه یو موازي خط د اف دوه سره رسموم دا خط د سره موازي ده دا خط او دا خط موازي دواړه په دې نقطه کې قطع کړ دې ته چې وي پی نقطه یا نقطه کې قطع کړ همدغه ټیلونه د دې سره څنګه کومه وصلوم دا څه ده اوس دا اف یو جمع اف دوه ده یعنې دواړو وکتورونو اف یو او اف دوه وکتورونو محصله ده دا بیا هم یو وکتور راسته راغی دا وکتور چې راغی اوس د دې وکتور محصله دا وکتور د دې اف درې وکتور سره څنګه کومه جمع کوم په کومه طریقه د متوازي الاضلاع په طریقه بیا هم د دې یو جمع اف دوه وکتور ټل او د اف درې وکتور ټل سره یو ځای کوم تیار دلته څنګه دی یو ځای نو اف درې څخه ټپ څخه موازي خط د محصله وکتور سره رسموم داسې محصله وکتور سره موازي خط رسم کړو دا او دا خط څنګه دی موازي بل موازي خط د محصله وکتور د چې نه د ټپ نه اف درې سره رسموم موازي خط مې دې سره رسم کړو تر څو یو بل چېرته قطع کړي په دې نقطه کې قطع کړي په دې نقطه کې چې قطع کړل بیا څه کومه دا ټل له څه سره وصلومه د دې له ټپ سره نو دغه څه ده دا اف یو جمع اف دوه جمع څه شو اف درې شو که فرض مثال څلورم وکتور اوسي نو د هغه محصله څنګه کوو څلورم وکتور او د دې درې وکتورونو چې محصله پیدا کړه د هغه سره د متوازي الاضلاع د قاعدې په اساس جمع کوو فرض مثال څلورم وکتور داسې ده محصله کومه شی پیدا کوو په لومړي سټپ کې څه کوو دا اف څلور ده لومړي سټپ کې څه کوو ټیلونه سره یو ځای کوو تیار دلته یو ځای دي نو د اف څلور څخه یو موازي خط یا د محصله د وکتور څخه موازي خط له څه سره رسمو اف څلور سره یا اف څلور نه محصله سره موازي رسمو ټپ نه د ټپ نه یو موازي خط داسې رسمو دا له دې محصله سره څه ده موازي ده او همدارنګه د دې محصله د ټپ نه یو موازي خط د اف څلور سره رسمو موازي ده چېرته قطع کړ په دې نقطه کې قطع کړ په دې نقطه کې چې قطع کړ دا بیا یو متوازي الاضلاع ده نو دا له دې سره یو ځای کوم دغه وکتور چې د جنه تر دجه پورې دا څه ده اف درې اف یو جمع اف دوه جمع اف درې جمع اف څو شو اف څلور یعنې محصله وکتور شو محصله وکتور شو اف یې ریزلټنټ اوس دا اف ریزلټنټ څه معنا لري معنا دا څومره تاثیر چې په دې جسم باندې دا څلور قوې کوي عیناً تاثیر لکه دغه محصله قوه په دې جسم باندې څنګه ده لري سره له دې چې دا یو قوه ده خو هغه څو قوې دي څلور قوې دي خو د دې یو قوې تاثیر عیناً لکه د دې څلورو قوې په اندازه ده په دې جسم باندې نو دته ویل کېږي محصله قوه
همدارنګه څنګه کولی شو چې د دې قوو محصله د مثلث د طریقې په اساس پیدا کړو. د دې قوو محصله څنګه کولی شو چې د مثلث د قاعدې په اساس پیدا کړو. فرض مثال دا به پرېږدو، بل به وکتورونه به رسم کړو. دا به پاک کړو. درې وکتورونه به رسم کړو. اف یو وکتور ده د قوې وکتور، بل د اف دوه وکتور ده، اف دوه قوې وکتور ده، او د اف درې قوې وکتور. څنګه کولی شو چې د دې درې قوو محصله قوه د څه شي په اساس پیدا کړو؟ د مثلث د قاعدې په اساس پیدا کړو. عینا لکه ما وویل چې دا میتود ته څه ویل کېږي؟ د مثلث ټیل ټو ټیل. د اف یو وکتور په خپل لیکم، بل وکتور مې چې هر یو ځای د په ټیل راوړم یا د په ټیل باندې کړم. فرض مثال اف دوه راوړم، په همدغه مقدار کې په همدې جهت باندې راوړم، په موازي ډول انتقالم. دا تقریبا اف دوه سره څنګه ده؟ مساوي ده، لینک کې مساوي ده او ډایرکشن او سینسي یو شان دي. کله مې چې د ده دا اوس چې سو اف دوه سو، د اف دوه قوې په ټیل باندې د اف درې قوې چې یکدمه ټیل کړم. سنس کومه شته ده؟ په دې سو اف درې قوه شوه. ما ویل چې ټیل اخلم، د لومړي وکتور ټیل اخلم، د اخري وکتور چې سره یو ځای کوم ټیل سره یو ځای کوم، د ځای نه تر دې ځای پورې. نو دلته چې ویل کېږي اف آر ویل کېږي. اف آر څه معنی؟ اف یو جمع اف دوه جمع اف درې محصله وکتور. یا کله دوه نه ډېر وسي، دریو نه ډېر وسي، هم په همدې طرف ځي. پر مثال که څلورم وکتور هم و، داسې یو وکتور و، نو څنګه مې کوم؟ اف څلور مو پر مثال اف څلور و، دا مې پرېښوده د دې نحوه، بیا مې څه کوم؟ په همدغه ډایرکشن کې مې داسې په همغه مقدار مې یو بل وکتور په همدغه ټیل مې راوړلی د دې وکتور د اف څلور، د اف درې وکتور په ټیل مې کېښوده او موازي ډول باندې چې لینک یې اف څلور سره یو شان وسي. دا چې ده اف څلور. بیا چې کومه د لومړي وکتور ټیل د څلورم وکتور له ټیپ سره څنګه کوم؟ یو ځای کوم. دا اوس چې ده اف آر، یعنې محصله وکتور. اف یو جمع اف دوه جمع اف درې جمع اف څلور. محصله وکتور مفهوم کوم واخیسته چې هغه یو څو وکتورونه د یو څو قوو محصله وکتور هغه وکتور ده چې کله موږ وخت مو دا څو قوې په یو وکتور بدل کړو، د دې یو وکتور تاثیر په دې جسم داسې ده لکه دا څو قوو چې په دې جسم باندې تاثیر کړی. دا و د مثلث قاعده. موږ د دوه قوو محصله چې ده د متوازي الاضلاع د قاعدې په اساس او همدارنګه د مثلث د قاعدې په اساس پیدا کوو. که چېرته د دوو نه د قوو مقدار ډېرېږي یا د وکتورونو مقدار ډېرېږي، نو موږ که چېرته د مثلث قاعده یا د متوازي الاضلاع قاعده څخه استفاده کوو، نو دلته موږ زیاتو محاسباتو ته اړتیا لرو چې هغه یا هندسي او مثلثاتي محاسبات. هندسي او مثلثاتي زیاتو محاسباتو ته اړتیا لرو. زاویې پیدا کول دي، همدارنګه د ضلعو پیدا کول دي، چې بیا دا یو څه څنګه کېږي؟ مشکل کېږي موږ ته کار. نو دې په خاطر بیا موږ نورو طریقو څخه کار اخلو چې هغه څخه په راتلونکي درسو کې یادونه کوو. او حتی ځینې استادان بیخي د دې میتود څخه استفاده نه کوي، د متوازي الاضلاع له طریقې او همدارنګه د مثلث له طریقې څخه. هغوی مستقیما همغه طریقه استفاده کوي هغه چې یو څه اندازه د محاسباتو لپاره اسانتیا هم رامنځته کوي او یو څه اندازه اسانه هم ده او غوره طریقه هم ده چې په هغې باندې هم موږ کار کوو. زیات ټارګټ مو هغه هم ده، خو په دې کې هم مثالونه حلوو. په دې هم مثالونه حلوم چې دوه نه ډېر شي، دوه درې مثاله په دې کې هم حلوو چې د وکتورونو د قوو شمېر له دوه نه ډېر شي، درې شي، څلور شي. په دې کې هم انشاءالله مثالونه حلوو. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وسي.